مړ دی دا زما د مور خبرې کیږي چې بوډای ده او دا چې وایي چې تپوس یې نه دی کړی دا خو زما خبرې کیږي وایي دې دوران کې ومه وی ډېر خپه ومه کور ته روان یمه او وړه کې دا تصور کوم چې دا مور به رضا شي او که رضا به نه شي مور به رضا شي او که رضا به نه شي اوس هم ډېر شی وایي مور نه رضا کیږي زه هم راشه چې د مور د رضایۍ چل درته وښیم مور نه رضا کیږي او پلار نه رضا کیږي د خدای بنده ته چې د کمې ورځ نه باغي شوې د هغې ورځې نه ستا په مور ډوډۍ خوږه نه ده لګېدلې ستا پلار خوږه ډوډۍ نه ده خوړلې ته وایي مور نه رضا کیږي ته خو جدا شي هغې یو کوډګۍ ته وولې ته په اطمینان ستا چې د جدایۍ کلونه شوي دي ستا مور خوشحالي نه ده لیدلې ته وایي مور نه رضا کیږي ته د مور خپله ورشه ته چې مور درته په ډرک ډرک جاړي او که نه جاړي دا پلار دی جاړي که نه جاړي ته د هغه نه پیدا یې ته وایي پلار نه رضا کیږي ته وایي مور نه رضا کیږي وی په لاره روان یمه چې مور به رضا کومه خو چې دا مور به څنګه اوس رضا کومه ما ته به مور وایي چې بچیا 12 کاله پس زه ستا یاده شومه او هغه پلار دې مړ شو اوس هم داسې مسافر ما لیدي دي چې د بار ملک نه راشي نو مور او پلار سره خبرې وشي چې د بار ملک نه راشي په کلونو او دا بې انصافه داسې م وکړي چې راشي مور او پلار انتظار کوي دا د مور او پلار نه جدای دا خپل کور ته لاړ شي او دلته مور په وره کې ناستې نن زما د بچي د راتلو ورځ ده بعضې بوډاګان پلاران تلي په ایرپورټ کې ولاړ ایرپورټ یې په اول ځل لیدلی د خپل بچي انتظار کوي چې زما بچی راوځي د خدای انصافدارو داسې مور او پلار ته بدلی وی کور ته روان یمه چې دروازه کې وردنده شومه چې ومې کتل وی د اډوکو یوه ډانچه پرته وه مور مې دومره بوډای شوې وه چې د اډوکو ډانچه وه وی ما وی چې داسې چلو شو پلار مې تلی دی او د مور سره مې دا حال شوی دی وی ډېر خپه ومه چې ورسېدلمه وی مور مې لاس اوچت کړي دي وی ما وی چې دا خو به ما ته خیره کوي د زوی دا یقیني دته خپل عمل معلومي څه کوي مور به مې خیره کوي زه وامه ستا به دا عملي خو ما نه ده لیدلی چې مور خیره وکړي نو ما نه ده لیدلی مور خیره نه کوي مور خیره نه کوي وی چې غلی ورنږدې شومه نو د مور په خوله مې دا الفاظو چې الله زما هغه یو بچی روغ جوړ کور ته راولې کو زه مړه شمه نو زما به قبر ته څوک کوزوي زما هغه یو بچی روغ جوړ راولې مسافرو تاسو چې رنګ یقین وکئ دا د مور او پلار په دعاګانو رنګ اگر چې ته ورسره خبرې نه کوي په ټلیفون خو مور دعا کوي اگر چې ته خبرې نه کوي خو پلار دعا کوي ګورئ وایي چې د مور دا دعا مې واورېدله نو زړه مې لږ ډاډ شو چې یاره مور خو اوس هم لا خوشحاله ده ورنږدې شومه مور ته مې مورې اقه بچی دې راغلی ما اقه بچی دعا دې قبوله شوله او زه رالمه وایي چې دا ټکې مې ووې وی مور مې راته وایي چې بچیا زما د سترګو نه خو نظر تلی دی نظر مې د مور په سترګو کې نه و تا به پیژنمه څنګه چې ته زما بچی یې او که نه ته زما بچی یې او که نه زه وامه ای د ملیشه او د دوبۍ او د سعودي مسافرو چې د مور ټلیفون درغې چې بچیا په یاد شوی مې زه بیماره یم ګورې کور ته راشه وایه مورې ورځ به پکې نه لګي او زه به ستا خوا کې ناست یم ماله ستا دعا پکار ده سبا به دې دا مور نه او په لکونو په کروړونو به الله د مور په دعا درکړي ګورې سبا به دې بیا دا مور نه دا ډېر کم ټیمې ګورې د میندو سره رابطې ساتئ چې مور وي چې بچیا په یاد شمې وای مورې درلم پلار وي بچیا په یاد شوی مې وای پلاره درلم مور او پلار مه خفه کوئ ډاریک ورله راځئ ای مسافرو تاسو ډېر د مور او پلار یادېږئ دړه نه تاسو نه وځئ د پلار د مور دړه نه نه وځئ مونږ وکتل مونږ ولیدل چې د مور دړه نه نه وځي او د پلار د زړه نه نه وځي ما یې مورې بچی دی یمه مور وی نه دی پیژنمه نو وی بیا راته وی چې بچیا لږ راښکته شه ما سره یو دلیل شته چې زه به تا وپېژنم چې ته زما بچی یو که نه ته لږ دا سر راښکته که
وی چې سر مې ښکته کو او مور ښکل کړم. زه وامه مورې زه تا ته څه نوم درکم مورې، تا ته زه کوم لیبل ولګومه، تا ته زه کوم ایوارډ ور واچومه، مورې تاله زه کومه طمعی جرأت درکمه. وی د مور د خولې مې دا الفاظو چې مور مې ښکل کړمه، وی چې الحمدلله الحمدلله ته زما بچی یې. مای مورې څنګه دې بچی یما؟ وی ما ته وی چې بچیا ما سره یو دلیل پروتو. مای مورې څه دلیلو؟ ما ته وی ما ته مور وی بچیا ما سره دلیل داو اگر چې 12 کاله وتلیو خو 12 کاله کې زمانه ستا د سرمنې بوی نه ویر شوی. ما ته ستا د سرمنې بوی یادو چې ستا د سرمنې نه به داسې بینتو. زه هم هغه مور چې 12 کاله هغې ستا د سرمنې بوی نه دی هیر کړی او تا 12 کاله د دې مور تپوس نه دی کړی. دا ته انصاف کوې؟ دا د انصاف معامله ده؟ ما ته داسې وښیه که نه 12 کاله پس مور ته د خپل بچي د سرمنې بوی یاد دی. وی ما ولیدل، ما محسوس کړه 12 کاله پس د خپل بچي د سرمنې بین په ما ولګېد. حتی چې مور جدا کړې ده او جدا کوډګۍ کې د کېنولي دا مور او پلار، ته خو چېرته ورشه که نه وایي مورې زما هغه وړوکوالی دې یادېږي وایه، مورې زما هغه ماشومتوب دې یادېږي مورې؟ ته ورشه تو د مور په خوا کې لږ کښېنه، ته وایي مور نه رضا کېږي. تا خو مور د شپې په جړه ووجله، تا خو پلار د شپې په جړه ووجو، ته ځان له مطمئنې مور او پلار دې په جړه ووجل. ورشه مور ته وایه مورې زما د جدایۍ ورځ درته یاده ده؟ هغه به وایي بچیه ستا د جدایۍ نه ستا د متیازو ورځ راتم یاده ده، ستا د لوبو هغه ورځ راتم یاده ده. ته دې غېږ کلار کړی، ته دې غېږ لوبولی، نن د هغې غېږ د خبرې پروا نشته دی. پلار خبره کوي او بچی رواني، مور خبره کوي او د بچي په ایکشن هم نه ماتوي. و بچیا زوام چې مور دې خبره وکړي په ځای ودرېږه، چې قدم وانلې پاپلنو، چې قدم وانلې نو هو د مور چې خبره شروع شوله ایکدم ودرېږه ایکدم. وای مورې په اپله به قدم هم نالم چې په ما په شا زما د مور آواز راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تلد الامة ربتها، یوه نښه د قیامت دا ده ان تلد الامة ربتها چې وینځه به راولګي، یعنی میندې به په معاشره کې ذلیله شوي. دا د قیامت نښه ده. دویمه نښه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان تر الحفاة العراة، ته به ووینې هغه خلق چې هغه به بربنډ ګرځېدو، خپیاب له به ګرځېدو، غریبانان خلق به ووینې چې هغه به په آبادو کې د یو بل سره سیالي کوي. وی دا د قیامت نښه ده. کمزورې خلق، غریب خلق چې هغه به بربنډ ګرځېدو، جامې به یې نه وي، نن هغه په آبادو کې به وي د یو یتطاولون فی البنیان، سیالي به کوي د یو بل سره. ما 3 چته جوړ کو، بل به وایي ما پې ټایل ولګول، بل به وایي ما وله سیلینګ وکو، بل به وایي ما پې ماربل ولګول. دا شروع دي که نه؟ دا مونږ خپله ولیدل. دا 2 نښې څرګندې شولې چې میندې به ذلیله شي او غریبانان خلق به دومره دنګ دنګ بیلډینګونه جوړ کړي چې یو بل سره به پکې سیالۍ کوي. وی دا 2 نښې ورته وښوې، سړی روسخت شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د 2 جهانو سردار رانه تپوس وکړو چې دا سړی دې وپېژنده؟ ما وی نه د الله حبیبه دا خو ډېر ناشنا و. وی چې و دې نه پېژند؟ ما چې نه. وی چې جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. عمره دا خو جبرائیل امین راغلی و، تاسو ته ستاسو دین ښودو، ما نه یې تپوسونه کول او ما جوابونه ورکول. نو بختور صحابه نه چې نبی علیه السلام ته به وی د قیامت نښه څه ده؟ جبرائیل امین تپوس وکړو او د 2 جهانو سردار ورته جواب ورکو چې یوه نښه دا ده چې میندې به ذلیله شي او دویمه نښه دا ده چې غریبانان خلق په آبادو کې د یو بل سره سیالي شروع کی. نو دا خو هغه وړې نښې وي. او یأتی بعض آیات ربک، یا چې راشي هغه بعضې نشانې د رب ستا. انشاءالله باقي نښې غټې غټې علایم
او چې د دین مراد کمه نښه ده چې د هغې نه پس بیا ایمان نه قبلیږي. انشاءالله دا به سبا که خیری ذکر کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله زمونږ د قرآن صحیح فهم نصیبه کړي. الله دا ستا کلام دی الله زمونږ یې صحیح فهم نصیبه کړي. کریم الله دا سم چې وي الله مونږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي. الله ستا حبیب ویلو چې دا د قیامت نښه ده. نن میندې په کورونو کې ذلیله دي الله. مونږ وتپوسلې میندې مونږ ولیدلې الله. مونږ د دې میندو تابعدار که الله. ولې مونږ تابعدار که او بیا دا خلق تابعدار که. کریم الله د نوجوانانو په دې زړونو کې دا پیدا که. کریم الله د مور عظمت یې په اړه کې پیدا که الله. د پلار عظمت یې اړه کې پیدا که. کریم الله دا زمونږ د سر سوري دي. دا زمونږ سرمایي دي الله. مه یې ضایع کوه الله. مه یې ضایع کوه الله. زمونږ دا بوډا پلار او دا بوډۍ مور په کور کې خوښ دي الله. مونږ چې د خپل بوډا پلار ته ګورو الله دا زمونږ اسره ده. دا مور زمونږ سوری دی الله. دا سوري زمونږ مه ضایع کوه الله. دا سوري چې د چا په سرونو دي قایم او دایم وساته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. پیدا کو وی دا ګوډ حدیث مبارک کې راځي وی دغه شیطان دی ګوډ شیطان لپاسی وی با سره غاړه غړې سلام وکوي کار پکې تو کو. دا نور خواسلیږي غرضی کار تو کو چې د ښځې او د خاون په مابین کې د اختلاف پیدا کو. نو د ښځې او د خاون اختلاف د دې اثر په کور وشي. په الواد اول د دې اثر کیږي. الواد تربیت تباہ و برباد. دویم اثر په محله وشي. دریم اثر په کلی وشي. څلورم اثر په ټوله علاقه باندې کی. دا به نه وایي چې دا زما د ښځې اختلاف دی. ستا د ښځې او د اختلاف اثر اول په بچو شوی دی. په غونډه محله کې دی. په غونډ کلي کې د هغې اثرات خواره دي. دا دومره ناکاره ګناه ده. په دې شیطانان غاړې میلاوي. نو په کار نه ده ښځه او خاوند د حتی الوسع کوشش کوي چې کلم اختلاف راځي سمدستي دی ختموي. چې دا خو د شیطان د خوشحالولو ذریعه ده. څه ولې شیطان خوشحاله نو زد دی ننیسی او دا اختلاف تی ختمی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت ورتوی ډیر ستر عالم تیر شوی دی. هغه یو بهترین نسخه لیکلی ده. وی زه یو مثال درکام که دا ښځې او خاون یاد ساتنه چرې به اختلاف را نشي. ښځې او خاون کې به اختلاف نه راځي که دا یاد ساته. مثال لیکلی دی. وی د باغ مالکو هغه باغ ته راغی. د باغ نوکر ته وی مال یو میوه راوشو کوه. راته به او د باغ نوکر به میوه شو کوله ټیم په ټیم. دا د دې مالکانو عادت. یو ورځ دا مالک راغی دی نوکر ته وی مال میوه وشو کوه. نوکر چې میوه وشو کوله او مالک لی ورکړله. مالک چې تی یو څو چکه وکړه نو هغه ډېره ترخه وه. نو مالک خو نشوه خوړلی. نو دی نوکر لی ورکړه. مطلب یې دا چې دا میوه ګزاره که ډېره ترخه ده. هغه نوکر په هغې میوه لګیا دی خوري. د ارتاولو د پاره ورکړله او نوکر خوري. دا مالک تېنه تپوس کوي وی دا میوه خو ډېره ترخه نه ده. وی ولې نه؟ وی ته یې ولې خورې؟ دا ته ولې خورې؟ هغه نوکر یوه عجیبه خبره کوي. وی ای مالکه ته چې کله میوه نور کله اخورې نو ماله تې راکئ. هره ورځ د دې لاس نه ماته میوه میلاویږي. نو چې کلم میوه راکئ نو هغه خوږه میوه وي. ته چې ماله کلم راکئ نو هغه خوږی. نو نن چې ترخه رالاله ما وی دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکئ. نو خیر دی که نن د هغې لاس نه ترخه میوه راله نو هم به یې زه برداشت کړم. ځکه دا هغه لاس دی چې هره ورځ خوږه میوه راکئ. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا رکوټې سړی نه و. هغه وایي که د خاوند دا سوچ وکړو چې هره ورځ سالن په ټیم تیاریږي
هر ورځ زما پیزار په ټیم تیاری، هر ورځ زما جامې په ټیم اسری کړي، خیر دی که نن سالن کې مالګه ډېره شوله. دا هغه لاس دی چې هر ورځ ترېنه برابر سالن میلاویږي. دا هغه لاس دی چې هر ټیم ماله کپړې په ټیم اسری کیږي. نن خیر دی که بې ټیمه رالی ایبه دا هغه لاس دی چې هر ورځ خواږه میلاویږي. نه که د خاوند دا سوچ کولی نو ده به جنګ نه جوړو. داسې که د ښځې سوچ کولی چې دی خاوند دا حلال او حرام ته چې دی نه ګوري او دا د ملکونو نه چې ورک دی په ملیشه او دوبو کې ناست دي، په دې حالت کې ناست دي، دی بچو له او ښځو له مزدوري کوي. نه که دې ښځې دا سوچ کولی چې هره ورځ هره موقع دته ما د پیسو ویلي ده رالیږلي دي، زما هره مطالبه ده پوره کړې ده، نه خیر دی که نن ما د جوړې وي ده رانه وړه نو خیر دی، ای به هره ورځ یې راوړې ده. که نن یې رانه وړه نو دا هغه لاس دی چې هره ورځ تې خواږه میلاویږي، نه خیر دی نن دې تې تارخه میلاو شي. نو مونږه او تاسو د یوې ورځې په ترخو باندې د ټول عمر خواږه یېر کړو، نو داسې نه ده پکار. دې باندې شیطان ډېر خوشحالیږي. حتی الوسع کوشش کوئ خپلو بیبیانو سره ښه روابط ساتئ. په دې بنیاد که روابط رانوم نو شیطان خوشحالیږي. او علما وایي ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تاسو کې د ټولو نه ښه سړی غوره سړی څوک دی؟ صحابه ورته وی چې کم سړی د خپلې بیبي سره ښه دی په ټوله دنیا کې غوره دی. مونږ الټه یو، په بار د هر چا سره ښه یو، چې کور ته رادنده شو نو بیا په تندي باندې 12 بجې بیبي سره روابط ورانی. دا ښه سړی نه دی. د دواړو جهانو سردار وی ښه نه دی، زه دته ښه نه وامه. د احادیثو په ذخیره کې به دا اخلاق چرته ونه ګوري. که ته ښه سړی جوړېدل غواړې ړومبې شروع به د خپلې بیبي نه کوي. چې د بیبي سره ښه سړی شوې د دواړو جهانو سردار صحابه ورته وی تاسو ټولو کې زه غوره یمه، ځکه چې تاسو ټولو کې زه د خپلې بیبي سره ښه یمه. نو بهترین اخلاق دا دي چې هغه ستا د کور نه شروع شي. ما طارق جمیل صاحب نسواد اجتماع کې یوه خبره اورېدلې وه، بیا مې یو کتاب کې وموندلم، هغه دا خبره کړې وه وی چې کله د نیکو تول بندله کوي نیکی تلل شي، نو وی ړومبې به پکې د بیبي سره ښه تعلق د خاوند څومره وي اول به ولادات تلي. نه که دی وتلو خو خبره ګرانه ده، ټول به پکې بیا ګیر یو. نو که مونځ رالاول ونه تلی وی چې اول دله دا کلیرینس کو چې د بیبي سره د ښه تعلق څومره، نو بیا به دې کې ډېر ناکامه راشو. نو د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی وی غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه، نو دې سره ښه روابط ساتئ. دا د ښو اخلاقو نښه ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو سړی راغی، ورته وی زه دومره بهادر یم، خپله بهادري ښودله. وی د کور نه ډېره موده پس وتلی وم، ډېر اوږد سفر تلی وم، چې وی کور ته رالمه نو زه دومره غیرتي یمه چې دومره ورځې مې په بار ایستلې وي، او چې کور ته رالمه نو ښځې مې رانه تپوس هم نشو کولی چې ته چرته تلی وي. بس غلی غلی ناسو، تپوس جرأت یې ما نه نشو کولی. وی دومره بهادر یمه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وی نن دې زما په مخ کې د دې صفت ذکر وکړو، خدا زما په مخ کې بیا ذکر نه کی. وی دا تا چې کم خوی ذکر کو دا د درندګانو خوی دی. دا خو چې کور ته درنده را دند شي زناور، نو بچی او ښځه ټول په کمره کې پټ شي، ور بند کوي، څاروی راننوت، هسې نه چې څوک ووایي چېرته وړوکی ونه وایي. وی دا خو د درنده صفت دی، زما په مخ کې بیا د دې ذکر ونه کی، زما په مخ کې بیا دا صفت ذکر نه کی چې زه دومره غیرتي یم. وی پکار خدا وه چې تا سفر کړی وی او ته کور ته راغلی وی ډېرې ورځې پس، چې بچو دې تا له ټولو رامنډې کړی وي، ټول بچي دې تا نه توشی وی، پلاره چرته تلی وي، مونږ در پسې خپو، دا دومره ورځې خو ته نه وي، بیبي راغلی وی تا نه یې تپوس کړی وی،
بچی در نټول تو شوی وي چې پلاره ته چرته تللی وې ته خو نه وي انسان کې به د محبت مات دی د کې به د الفت مات دی دی به کور کې روابط ښه ساتي او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي وی دا بیبیانې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي ته تی نیکا د من نه اوچت کا دا خو نیکا ده چې تاله پیزار پالش کوي تاله جامې اسری کوي تاله د کور چوکیداری کوي تاله بچی قلاری دا ولی کوي دا وینځه ده دا تا جهاد کې نیولې و چرته نه دا خو مسلمانه ښځه ده ستا په شان خاندان د دیم دی ستا په شان قبیله د دیم ده دا ولې تا ته تابعداره شوې ده ځکه چې د دې په منځ کې الله وی یو عقد شوی چې هغې ته نکاح وی دا تا ته نکاح دومره ټیټه کړې ده او چا چې د خپلې بیبي سره زیاتې وکړو رب العالمین فرمایي دا زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي او قیامت کې به د ښځې متعلق د خاوند نه حساب زه پخپله اخلم نو چې سړی پخپله الله له حساب ورکولی شي جو ټیک خبره ده به هر صورت شیطان په دې ډېر خوشحالي